ګرانو دوستانو د کورس لومړی ویډیو ده او د 4000 لغاتونو چې ټول په شپږو کتابونو کې ویشل شوي دي. موږ لومړی کتاب وایو او هر کتاب چې ده لکه مخکې مې ویلي چې 30 درسه لري، چې دغه 30 درسه هر درس بیا 2 برخې لري، یو چې د لغاتونو برخه ده او بله هم چې د داستان یا قصې برخه ده. نو اوس راځو د اول کتاب لومړی درس وایو او د لغاتونو برخه وایو. زه به لغات وایم، معنا او ورسره به د هغې استعمال په جمله به هم ورسره وایم د معنا سره. لومړی لغات چې ده هغه afraid په معنا د ډار شوي ده، یعنی ډار شوی. The woman was afraid of what she saw. هغه ښځه ډاره شوې وه د چې هغه لیدلي وي. مثال د خبرې هغې ښځې چې لیدلي وو نو هغه ډاره شوې وه. The woman هغه ښځه was afraid ډاره شوې وه of what she saw چې شی لیدلي وو. نو د afraid لغات معنا چې ده ډار شوی. afraid. دوم لغات په معنا agree په معنا د موافقت کول یا منل. یو چا سره چې موافق او یا هم نظر وویسي نو دې حالت کې موږ agree استعمالو. جملې ته فکر وکړئ. لومړی شخص وایي the food is very good in that restaurant. په هغه رستورانت کې یا هغه هوټل کې ډوډۍ ډېره ښه ده. بي شخص جواب ورکوي I agree with you. زه له تا سره موافق یم یا زه هم د سره هم نظره یم. تاسو غوږ نیسئ. The food is very good. ډوډۍ ډېره ښه ده in that restaurant. په هغه رستورانت یا هوټل کې. بي شخص جواب ورکوي I agree with you. زه له تا سره موافق یم. نو agree په معنا د موافقت کول یا موافق اوسېدل یا منل. angry په معنا د غصه یا قهر ته ویل کېږي. لکه موږ په پښتو کې وایو چې غصه. She didn't do her homework so her father is angry. هغې ښځې یا هغې لکه موږ چې شي د ښځې یا د جلکۍ لپاره استعمالوو نو ځکه وایو چې هغې ښځې یا جلکۍ خپله کارخانګي نه وه اجرا کړې یا یې نه وه سرته رسولې نو ځکه یې پلار په هغې باندې په کار و. بیا ورته ګورئ She didn't do her homework. هغې ښځې خپله کارخانګي نه وه اجرا کړې. So her father د اندي په خاطر her father is angry. پلار یې په کار و. نو angry په معنا د غصه یا قهر. angry. په لغت په معنا د arrive معنا یې چې ده رسیدل، را رسیدل ته ویل کېږي. The bus always arrives at the corner of my street at 4 o'clock. یعنی بس هره ورځ په 4 بجو زمونږ د کوڅې خولې ته یا زمونږ کوڅې ته څنګ ته راځي. The bus چې ده always arrives همیشه رسیږي at the corner of my street زمونږ د کوڅې ځای یا زمونږ د کوڅې مخې ته at 4 o'clock په 4 بجو. نو arrive په معنا د رسیدل یا رسیدلو ته وایي. بل لغت attack په معنا د حمله کول. The man with the sword attacked the other man first. یعنی هغه کس چې تورو سره وه بل کس باندې لومړی حمله وکړه یا یې لومړی ګزار پرې وکړه. The man هغه سړی with the sword چې توره یې درلوده یا له تورې سره attacked حمله یې وکړله the other man first بل سړي باندې لومړی، یعنی لومړی په بل سړي باندې د حمله وکړه. نو attack په معنا د حمله کول یا یرغل کول یا هم ګزار کول ته وایي. attack. bottom په معنا د لاندني قسمت یا لاندني ځای چې هر شي لکه د بوټ لاندني قسمت تل یا د هر شي لاندني قسمت ته موږ وایو چې bottom. The bottom of my shoes has a hole in it. زما د بوټ لاندنی قسمت یا زما د بوټ تل چې ده یو سوری لري. The bottom یعنی the bottom of my shoes یعنی زما د بوټ لاندنی قسمت has لري a hole in it یو سوری یا یو سوری په خپل ځان کې لري خپله په عکس کې تاسو وینئ. نو bottom په معنا د لاندنی قسمت یا لاندنی برخې. بل لغت clever په معنا د زیرک، هوښیار او دانا ته وایي. یعنی clever هوښیار یا زیرک. The clever boy thought of a good idea. یعنی زیرک ماشوم یا هلک
فکر کوي د یو ښې نظریې په باره کې. د clever boy زیرک یا هوښیار هلک thought فکر کوي of a good idea په باره د یو ښه نظر کې، یعنې د یو ښه نظر باره کې فکر کوي. نو په دې سره clever په معنا د زیرک یا هوښیار. بل لغت په معنا د cruel تلفظ فکر کوي. cruel. The cruel man yelled at his sister. یعنی رښتیا د cruel معنا چې ده ظالم یا بیرحمه. cruel. The cruel man yelled at his sister. ظالم سړی یا بیرحمه سړی په خپله خور باندې چغې ویل. yelled فکر وکړئ دوستانو، yelled په معنا د چغې ویل یا هم غوسه کول. yelled چغې ویل. The cruel man yelled at his sister. ظالم یا بیرحمه سړی په خپل خور باندې چغې ویلې. نو cruel په معنا د ظالم یا بیرحمه. cruel. راتلونکی لغت په finally په معنا د بالاخره یا سرانجام یا د هر څه اخر ته موږ سره خبرې موږ وایو بالاخره. finally. He finally crossed the finish line after 5 hours of running. He finally crossed the finish line after 5 hours of running. یعنی هغه د نر لپاره استعمالیږي. هغه بالاخره د 4 ساعتونو منډې څخه وروسته اخري کوم سرحد چې د هغه کراس کړي یا ورڅخه تیر سو. He finally هغه بالاخره crossed the finish line یعنی عبور یې وکړ یا تیر سو له اخري لاین څخه after وروسته 5 hours of running له 4 ساعتو منډې څخه. نو finally په معنا د بالاخره یا سرانجام. بل لغت hide په معنا د پټول یا پټیدل. hide. The other children will hide while you count to 100. یعنی نور ماشومان باید چې پټ شي یا پټ بشي ترڅو چې ته تر 100 پورې حساب کوي. یعنی ترڅو ته تر 100 پورې حساب کوي نور ماشومان په اندې حالت کې عین حال کې پټ شي یا به غیب شي. The other children نور ماشومان will hide پټ بشي یا به غیب شي while در عین حال کې you count to 100 ترڅو چې تر 100 پورې حساب کوي. یعنی ترڅو ته تر 100 پورې حساب کوي نور ماشومان به غیب یا پټ شي. نو hide په معنا د پټیدل یا هم غیب کېدل. بل لغت hunt تلفظ فکر کوي. hunt. Long ago people hunted with bows and arrows. یعنی ډیر مخکې یا پخوا وختونو کې به خلکو په کمان او غشي باندې ښکار کوو. ملګرو بوز هغه آله ده کوم چې غشي واروي چې کمان هم ورته ویل کېږي. long ago پخوا وختونو کې یا ډیر مخکې people hunted خلکو به ښکار کوو with bows and arrows په کمان او arrows او غش سره. نو hunt په معنا د ښکار. hunt. بل کلمه lot. There are a lot of apple in the basket. There are a lot of apple in the basket. The lot لغت معنا چې ده زیات یعنی په زیات اندازه او د جملې معنا ته وکشي there are a lot of apples in the basket یعنی په ټوکرۍ کې په زیات اندازه باندې مڼې دي. ټوکرۍ یا جالۍ تاسو موږ په پښتو کې ټوکرۍ ورته وایي. There are a lot of apples in the basket. په ټوکرۍ کې په زیات اندازه باندې مڼې دي. There are دلته دي یا شته دي موجود دي a lot of apples په زیات اندازه مڼې in the basket په ټوکرۍ کې. نو lot په معنا د زیات. lot. middle یعنی په وسط کې یا په منځ یا وسط. The Canadian flag has a maple leaf in the middle of it. د کاناډا هیواد بیرغ چې ده په خپل منځ کې یا په مابینځ کې د مفل ونې یو رقم ونه ده د هغې پاڼه لري. نو تاسو واکسئ ورته دوستانو مفل یو رقم ونه ده او لیف پاڼې ته ویل کېږي. د کاناډین فلاګ د کاناډا هیواد بیرغ دلته کنټري نشته پکې نو تاسو وایئ کاناډایي بیرغ چې ده has a maple leaf لري a maple leaf د مفل ونې پاڼه in the middle of it په خپل منځ کې یا په هغه په منځ کې. نو middle په معنا د منځ یا هم وسط.
مومنت په معنا د لحظې یا یو دقیقې ده. مومنت I was only a few moments late for the meeting. یعنی زه یوازې یو څو دقیقې وروسته یا څو لحظې وروسته له میټینګ څخه راورسېدم. یعنی میټینګ ته یو څو دقیقې وروسته راورسېدم. I was only زه یوازې a few moments یو څو دقیقې یا څو لحظې late for the meeting له هغه ته میټینګ ته یا غونډې ته راورسېدم. نو مومنت په معنا د لحظې یا دقیقې ده. pleased که پلیز ته فکر وکړئ په ډېرو معناو سره کارول کېږي، خو دلته موږ ورته وایو چې راضي یا خوشحاله. pleased She was pleased with the phone call she received. یعنی هغه ښځه له دې څخه راضي وه یا خوشحاله وه له کوم تلیفون څخه چې دې ته راغلی و. یعنی هغه تلیفون چې دې ته څه ویل هغې څخه راضي یا خوشحاله ښکارېدله. She was pleased هغه خوشحاله وه یا راضي وه with the phone call له هغه تلیفوني اړیکې څخه she received چې دې ته راغلی وه. نو pleased په معنا د راضي یا خوشحاله. pleased بل لغت promise He promised to return my key by tomorrow. یعنی هغه وعده وکړله. نو د promised معنا چې ده وعده کول یا قول ورکول یو چاته. He promised to return my key by tomorrow. هغه وعده وکړله چې سبا ته به زما کیلي بیرته راوړي یا ما ته به بیرته راټرن کوي. He promised هغه وعده وکړله to return my key چې راوړي زما کی یا بیرته راوړي زما کیلي by tomorrow سبا ته. نو promise په معنا دی وعده کول یا قول ورکول یو چاته. reply په معنا دی جواب ورکول. She asked him what time his meeting was. He replied at 3. هغې ښځې له هغه څخه پوښتنه وکړله چې د میټینګ وخت یا د ملاقات وخت په اړه باندې پوښتنه ترې وکړله او هغه بیرته جواب ورکړ چې میټینګ چې ده په 3 بجې ده. She asked him هغې له هغه څخه پوښتنه وکړه what time his meeting was چې د هغه میټینګ یا ملاقات څه وخت ده. He replied هغه جواب ورکړ at 3 په 3 بجو. نو reply په معنا د جواب ورکول یا ځواب ورکولو ته وایي. safe په معنا دی خوندي یا محفوظ. safe Put on your seat belt in the car to be safe. یعنی کله چې په موټر کې نستې خپل کمربند وتړئ د سیف یا حفاظت لپاره. یعنی د حفاظت لپاره په موټر کې چې کېنئ سیټ بیلټ یا کمربند وتړئ. دوستانو دلته سیټ بیلټ چې ده په معنا د کمربند ده. put on اچول یا تړل. put on واچوئ یا وتړه your seat belt کمربند دی in the car to be safe په موټر کې تر څو سي محفوظ یا خوندي سي. نو safe په معنا د خوندي یا محفوظ ده. بل لغت trick چال. یو څوک چال کوي کنه تاسو پښتو کې موږ ورته وایو چې چال ټګي ته وایي کی چال. His card trick really surprised us. د هغه د قطو کوم چل چې really surprised us موږ واقعا surprise یې حیران کړو. His card trick د هغه د قطو trick یا چل really واقعا surprised us موږ surprise یا هم حیران کړلو. نو trick په معنا د حیرانول یا هم trick په معنا د چل ته ویل کیږي. وبخښئ. اخري لغت د لومړي درس چې ده هغه will یعنی ښه. will The couple can dance quite well. The couple can dance quite well. یعنی هغه جوړه یا هغه دوګونی جوړه چې ده can dance quite well کولی شي چې ډېر ښه بازي وکړي. The couple هغه جوړه can کولی شي dance ګډه موږ ورته وایو چې ګډه پښتو کې ګډه وایي. quite well ډېر ښه. quite دلته په معنا دی ډېر. will ښه. نو will چې ده په معنا دی ښه. او دا و د دې برخې د لومړۍ برخې د لغاتونو پای. نو د داستان برخې ته هم په تمه اوسئ. ښه وخت.